په یو شنه او ښایسته کلي کې 3 وروڼه اوسېدل. مشر عبدالله، منځنی عامر او کشر جبه. د دوی مور او پلار په ماشومتوب کې وفات شوي وو. عبدالله او د هغه نیک خویه ښځې چې د کلي خلکو به ورته د خدای ګوګي ویل. دا دواړه وړه وروڼه د خپلو اولادونو په څېر پایدلې وو. عبدالله او عامر په پټیو کې د بزګرۍ او خوارۍ کسبګر وو. ډېره تجربه یې لرله او په خپله حلاله روزۍ خوشحاله وو. خو جبار چې تر ټولو کشر و هوښیار و په ښار کې تعلیم کوه. یوه ورځ جبار له ښاره کلي ته راغی او وروڼو ته یې وویل: ورورګلو تر څو به داسې په خاورو کې لکړېږو؟ ښار ته وګورئ، خلک له کومه ځایه کومه ځای ته ورسېدل. بچیا، شکر د عزت لرو، سکون لرو. د دې کلي ژوند او د خپله ځمکه زموږ لپاره بس ده. امیر په منځ کې وویل: لویه وروره، ستا خبره سمه ده، خو د جبار خبره اورېدل هم بده نه دي. دا زمانه بدله شوې ده. جبار په ډېر جوش سره وویل: موږ به ښار ته ځو او هلته به د راحتونو یوه لویه کارخانه ټکسټایل میل لګوو. حکومت هنرمندو خلکو ته قرضه ورکوي. موږ به خپله د لږه ځمکه ګڼه کړو او په هغه پیسو به کاروبار شروع کړو. زه پوهېږم چې ستا او د امیر ورور تجربه او زما تعلیم به موږ ډېر زر د ملک په لویو خلکو کې حساب کړي. بله اهر مشر ورور راضي شو او دوی ښار ته ګډ شول. په ښار کې د دوی بخت بیدار شو. د عبدالله او امیر شپه او ورځ خواري او د جبار نوې ذهن داسې رنګ راوړو چې په څو کلونو کې د دوی کارخانه د ملک په مشهور کارخانو کې راغله. امیر او جبار هم ودونه وکړل. خو د جبار په نصیب کې یوه داسې ښځه راغله چې پلار یې د جبار د وروڼو حریف او رقیب و. هغه غوښتل دا 3 وروڼه سره جلا کړي تر څو دوی کاروبار ختم شي. یوه شپه د جبار ښځې ورته وویل: جبار خانه، ته نه ګورې دا هر څه ستا د ذهن او تعلیم برکت دی. خو ګټه ستا دا دواړه ناولستي وروڼه هم پوره اخلي تر څو به د هغوی بار په اوږه وړي. پوره برخه جلا کړه او خپله جلا کارخانه جوړه کړه. جبار په غوسه شو. دا څه وایې؟ هغوی زما وروڼه دي، هغوی زه لکه د پلار په څېر بللی یم. ښځې یې په مکر سره وویل: پلار، هغوی اوس ستا په ګټه مزې کوي. په سبا ستا اولادونه وشي، هغوی ته به څه پاتې شي؟ بل خلک غوښتل ګناه نه ده. د جبار په عقل د ښځې خبرو داسې پرده واچوله چې یوه ورځ یې عبدالله امیر ته وویل: بس ته وروڼه، زه غواړم خپله برخه جلا کړم. زه نور ستاسو سره شریک کار نشم کولی. عبدالله په لړزېدلی غږ وویل: جبار بچیا، دا څه وړې؟ مونږ خو کله هم ستا او د خپل ځان ترمنځ فرق نه دی کړی. دا دولت خو د اتفاق برکت دی. جبار بچیا، دا د چا په خبرو کې راغلی؟ یا دا کارخانه ماوره نه وه؟ مونږ ستا وروڼه یو، تا ته به په سخته کې په کار درځي. خو جبار نه منله. خبره تر عدالته ورسېده. قاضي فیصله وکړه چې کارخانه د هر څه شي او پیسې د په 3 برخو وویشل شي. کارخانه هر څه شوه. عبدالله او امیر په مال زړه بېرته خپل کلي ته لاړل. خو جبار په خپله برخه پیسو یوه نوې جلا کارخانه جوړه کړه. جبار که څه هم هوښیار و خو هغه عملي تجربه یې نه لرله چې عبدالله او امیر لرله. کارګرانو به ورته دوکه ورکوله، مال به یې په تاوان خرڅېدو. په څو میاشتو کې کارخانه په پورونو ډوبه شوه او بانک ورباندې قبضه وکړه. جبار چې کله خپل سخر ته ورغی نو سخر یې ورته په خندا وویل: ای زما صدا زومیا، ما هم دا غوښتل چې ستاسو اتفاق مات شي. اوس که غواړئ نو زما په کور کې ځو، ګردمات اوسه او زما په کارخانه کې د یو عادي منیجر په توګه کار کوه. نوره غمونه مه کوه، اوس د وروڼو فکر مه کوه. جبار ته د خپلې مېرمنې حقیقت هم معلوم شو چې هغه یوازې د خپل پلار لپاره هغه برباد کړو. د هغه غیرت د خبره ونه منله. هغه په بهرني موسم کې په داسې حال کې چې لاس یې خالي و او سترګې له اوښکو ډکې وې د کلي په لور روان شو. کله چې جبار د کلي هغه زړه کور ته ورسېدو نو ولیدل چې عبدالله او امیر په پټیو کې په ډېر سکون کار کوي. کله چې عبدالله خپل کشر ورور په دې حال کې ولیدو نو لاس نه ورته بېلچه ولوېده. جبار په ژړا شو. عبدالله په خپو کې پرېوته: وروره، ما وبخه، ما خپله هستي په خپلو لاسونو طلا کړه. زه د ښځې په خبرو کې راغلم او تاسو مې خفه کړئ. عبدالله هغه راپورته کړو، په غېږ کې یې ونیوه او په تندي یې ښکل کړو او په مینه یې ورته وکتل. بچیا، ورور چې هر څومره خطا شي ورور وي. مونږ ستا د راتلو انتظار کوو. دا دولت او پیسې خو ځي راځي، خو د ورور نامل بدل نشته.
عامر هم راغی او په خندا یې وویل ښه شو چې بیرته راغلی اوس به بیا درې وره په یو ځای کیږو او دا ځل به د کرخنې نه بلکې د زړونو بچی کوو. هغه شپه د عبدالله ښځې مشرې ببي د ټولو لپاره په مینه ډوډۍ پخه کړه. د کلي خلکو یو ځل بیا ولیدل چې هغه درې واړه وروڼه بیا سره یو ځای شول. جبار ته پته ولګېده چې د دنیا تر ټولو لویه سرمایه اتفاق دی.